बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिदुल्लाह ऑफिशियल जमंगा ननने टॉपिक हागा दे फार्माकोलॉजी या बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी चिकल मुंगा द ड्रग्स बारे के स्टडी को नो द ड्रग चिकम स्टडी दा दके तमुंगा वायु फार्माकोलॉजी या मुंगा प अदर वर्ड्स की विल इशू यानी द ड्रग बारे के मुंगा संग स्टडी को यानी फॉर एग्जांपल द ड्रग चिकल मुंग वागस्त नो द ड्रग बा जमुंगा द बॉडी बांधे कम इफेक्ट कई कल मुंग यो ड्रग सब्सटेंस वागस्त द ड्रग सब्सटेंस बा जमुंग प बॉडी बांधे कम इफेक्ट कई और द कशान चिकल मुंग द ड्रग सब्सटेंस वागस्त नो जमुंगा द बॉडी बा प द ड्रग सब्सटेंस बांधे कम इफेक्ट कई नो दी तंबिया मुंग वायु फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ the drugs effect on body or the drugs effect on body माता उस्तादीन मख के लेक्चर की वीडियो चिकल मुंगा the drug effect study को प बॉडी बांधे नुदी तमुंगा वायु फार्माकोडायनामिक्स दी तमुंगा वायु फार्माकोडायनामिक्स एंड द कशान एंड बॉडीज रिस्पांस फॉर ड्रग او زمونږه د بوډي چې دا نو دا بیا د ډرګ ته هغه سر ریسپانس شو کوي نو زمونږه بوډي چې د ډرګ ته کم ریسپانس شو کی دغه ته بیا مونږ وایو فارماکوکاینیټکس دغه ته بیا مونږ وایو فارماکوکاینیټکس نو چې کله مونږه د فارماکوکاینیټک او د فارماکوډاینامیک باره کې سټډي کوو دغه ته مونږ وایو فارماکولوژي ها مونږ وی چیرې په فارماکولوژي کې مونږه د ډرګز باره کې سټډي کوو نو اوس د ډرګ څه شی دی ډرګ چې دی any chemical agent which have the ability to change the normal physiology of our body ډرګ مونږ سره هر هغه chemical agent چې زمونږه د بوډي نارمل فزیولوژي کې مونږ لا چینج راولي دغه ته مونږ وایو ډرګ یعنی فور ایگزامپل ډرګ is any chemical agent which is used for to change the normal physiology of our body like for example زمونږه چې کوم stomach ته پای کې مونږ سره H2 receptors دي دغه H2 receptors هغه فزیولوژیکلی زمونږ سره د HCl پروډکشن کوي د سره لپاره د بریک ډاون اف فود لپاره اوس کله څه چلو شي زمونږ سره د HCl پروډکشن سیوا شي نو مونږ H2 بلوکرز ډرګز واخلو او چې کله مونږ H2 بلوکرز ډرګز واخلو نو هغه ډرګ څه چلو کی چې کوم زمونږ سره د H2 ریسپټر نه با کوم د HCl پروډکشن کېدو نو دی هغه H2 ریسپټر بلوک کی فردر چې کوم دی HCl پروډکشن نه کیږي اوس وګوره نارمل فزیولوژي دا چې HCl بعد H2 ریسپټر نه پروډوس کېدو لیکن دی ډرګ څه چلو کو دی هغه H2 ریسپټر بلوک کو اوس HCl نه پیدا کیږي نو هر هغه کیمیکل ایجنټ کوم چې زمونږ د وجود نارمل فزیولوژي چینج کی دغه ته بیا مونږ وایو ډرګ دا ډرګ بیا په دوه قسمه باندې یو ته مونږ وایو میډیشنل ډرګ او بل ته مونږ وایو نان میډیشنل ډرګ د نوم نه ظاهره ده میډیشنل ډرګ چې کلم زمونږ سره یو ډرګ سبسټانس په یو خاص مقدار کې وي کیلکولیټډ اماونت اف ډرګ چې کلم مونږ سره یو ډرګ سبسټانس په یو خاص مقدار کې وي نو هغه ته بیا مونږ وایو کیلکولیټډ میډیشنل ډرګ چې کله یو ډرګ سبسټانس په یو خاص اماونت کې وي لایک فور ایگزامپل مونږ چې د نارکوټیک انالجیسک استعمالو نو نارکوټیک انالجیسک چې هر کله مونږ استعمالو چې کوم مونږ سره انجکشن فارم کې وي یا مونږ سره په ټیبلټ فارم کې وي نو تاسو ګره دغه د پاسه د هغه چې کوم ویټ هغه به شي لیکل شي وي اټ مینز چې دا مونږ سره په کیلکولیټډ اماونت کې نو چې کله یو ډرګ سبسټانس په کیلکولیټډ اماونت کې دا مونږ استعمالو دې ته مونږ وایو میډیشنل ډرګ او چې کله مونږ سره یو ډرګ په کیلکولیټډ اماونت کې نه دی یعنی په ان کیلکولیټډ اماونت کې دی په ان کیلکولیټډ اماونت کې دی نو چې کله د یو ډرګ مونږ سره کیلکولیشن نه شوی یو ډرګ مونږ سره په یو خاص مقدار کې نه دی هغه ته بیا مونږ وایو نان میډیشنل ډرګ یا ادر ایگزامپل چې کله یو ډرګ سبسټانس مونږ د یو بیماری چې کله یو ډرګ سبسټانس مونږ د یو بیماری د ډایګنوز لپاره استعمالو د هغې د پریونشن لپاره استعمالو یا مونږ د هغې د علاج لپاره استعمالو نو دې ته بیا مونږ وایو میډیشنل ډرګ لکه فور ایگزامپل چې کله مونږ یو ډرګ د یو بیماری د ډایګنوز لپاره یعنی کوم چې ایکس ریز مونږ سره کیږي د یو بیماری د پریونشن لپاره کوم چې زموږ سره د ویکسینیشن کیږي یا موږ د یو بیماری د علاج لپاره استعمالو کوم چې موږ سره انټي بایوټکس وغیرہ دي نو دې ته بیا موږ وایو میډیشنل ډرګ او چې کوم نان میډیشنل ډرګز دي نو هغه موږ د خپل ډیزایرز لپاره استعمالو سره لپاره دغه ډرګز موږ د خپل ډیزایرز لپاره استعمالو نو چې کله موږ یو ډرګ سبسټانس د خپل ډیزایرز لپاره استعمالو د خپل ست چې موږ سره چې انسان سایکولوژیکل فیکٹر وي یا انسان د یو ډرګ عادي وي یا یو انسان یو ډرګ بغیر د پرسکرپشن نه بغیر د کیلکولیشن نه د استعمالي د ته بیا مونږ وایو نان میډیشنل ډرګز اوس چې مونږ سره څومره میډیسنز دي
نو دا ټول ډرګز دي لیکن څومره ډرګز چې دي دا ټول میډیسنز نه دي ځکه چې دا ډرګز بعض اوقات موږ سره د ډیزایرز لپاره استعمالیږي د چې کوم زموږ سره ډیزیز وغیرہ دي د ډیزیز کنډیشن نه وي عام حالات لپاره خلک استعمالي خلک چې کم دي اسی د شوق نه استعمالي نو آی کې موږ سره اگزامپل لازم هیشش لکه قاشقاش اوپیم اپیم میریجونا دا شان دي کې موږ سره نو ټوبیکو وغیرہ دا ټول موږ سره په دې کې راتلی شي نو چې کله مونږه یو ډرګ سبسټانس د خپل ډیزایرز لپاره استعمالو د خپل شوق لپاره استعمالو یا چې دی مونږه د انکلکولیټډ اماونت کې استعمالو دي ته مونږ وایو نون میډیسنل ډرګ چې کوم مونږ سره میډیسنل ډرګز دي دا مونږ په یو خاص مقدار کې یا د یو بیماری د ډایګنوز د پریونشن او د ټریټمنټ لپاره استعمالو دي ته بیا مونږ وایو میډیسنل ډرګ ما تاسو ته خبر وکړه چې کله مونږ د فارمیکو کاینیټیک او د فارمیکو ډاینامیکس باره کې سټډي کوو دي ته مونږ وایو فارماکولوژي یعنی ما کله یو ډرګ سبسټانس واغسته دا ډرګ سبسټانس زموږ بوډي ته لاړ او زما بوډي د ډرګ باندې کم افیکټس وکړل نو تاسو ګورئ اول زموږ د بوډي د ډرګ سکی دا ابزورب کی بیا چې کم دی موږ سره میټابولایز کی بیا زموږ په بوډي کې ډیسټریبیوټ کی بیا چې کم د دې هاف لایف برابر شي زموږ د بوډي نسکی ایکسکریټ کی د قشان چې کم زموږ ډرګ سبسټانس زموږ په بوډي باندې کم افیکټس کوي نه کې موږ سره د ډرګ سبسټانس میکانیزم اف اکشن راځي د قشان د ډرګ چې کم پوتنسي دا کم افیکیسی دا د ډرګ چې کم ایڈورس افیکټ کم چې د تھراپیوټیک انډیکس دی تھراپیوټیک وینډو را نو هغه ټول بیا موږ په دې کې سکو سټډي کوو فارمیکو کاینیټیک او فارمیکو ډاینامیک باندې مار دینه مخکې یو تفصیلی لیکچر چې کوم دی هغه ورکړل تاسو بیا دغه د پراغه کته شي